تا ویل نه مرې خو زه مړ شومه دا ستا د لاسه تا ویل نه مرې خو زه مړ شومه دا ستا د لاسه دا خلک هسې وایي نه مرې څوک د چا د لاسه یو وایي صبر درکومه بل وایي دا ګناه ده یو وایي صبر درکومه بل وایي دا ګناه ده پوزې له راغلمه د ساقي او د ملا د لاسه اورم په ما پسې وحید حیران جړېږي مدام اورم په ما پسې وحید حیران جړېږي مدام سترګو کې شوي اوبه دي د جړا د لاسه بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو السلام علیکم د ادبي پیج نه ستاسو ورور ستاسو ملګری انضمام خان یو وارې بیا د یوې نوې مرکې سره راغلي و د چارسدي سیمې ته یو زلمی شاعر چې ډېر ښه لیک کوي پښتو ادب کې نو ډېر وخت مو نه اخلم راځي چې په پروګرام کې ورته هرکلی وایو وحید حیران صاحب پروګرام کې درته هرکلی وایو السلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو هم یوه نړۍ مننه کومه چې په دغه قیمتي وخت کې راغلی او موږ له وخت راکو او یقینا چې ستاسو دا کار ډېر زیات د مننې او د ستاینې وړ دی ډېره مننه ستاسو هم کوو وحید حیران صاحب چې دومره مصروفه وخت کې موږ له مینوالو لم وخت ورکو یو جهان مننه پروګرام کې به درنه کلامونه هم اورو ادبي پوښتنې به درنه هم کوو خو د ټولو نه ډومبې را سره خپل یو کلام شریک کوي نو ډېره بخئ مننه مو کومه د غزل نه مخکې څو شعره چې هر ارمان مې اوښکه اوښکه شو بهیږي هر ارمان مې اوښکه اوښکه شو بهیږي دا ژوندون به مې اوس څه رنګه تېرېږي څه فراق دی څه باران دی توره شپه ده څه فراق دی څه باران دی توره شپه ده ستا د یاد بلې ډیوه ده چې بلیږي په دې زړه کې مې یو تاله ځای درکړی په دې زړه کې مې یو تاله ځای درکړی خدای راستي که پکې بل سړی ځایږي زه شراب ګڼم په لپو کې اسکمه زه شراب ګڼم په لپو کې اسکمه ستا د زلفو نه اوبه چې راسسیږي مننه او دې خبرې مې زړه ذهن لیونی کړو دې خبرې مې زړه ذهن لیونی کړو پښتانه چې بلا کله یو ځای کېږي او مننه او حیران لاړو ستا په مینه کې پاگل شو حیران لاړو ستا په مینه کې پاگل شو سرببرې لیونو غوندې ګرځېږي غزل مطلب دی چې مننه کومه چې قسم په خدای چې زړګی خورم در پسې قسم په خدای چې زړګی خورم در پسې ته بې نیولې یمه مرم در پسې مننه دا رواجونه کومو نه یو کوي دا رواجونه کومو نه یو کوي لکه سقراط به زه خرڅ کم در پسې مننه دا رواجونه کومو نه یو کوي لکه سقراط به زه خرڅ کم در پسې وخته زه ګورم چې ته څه کوې وخته زه ګورم چې ته څه کوې اخلم قدم باندې قدم در پسې مننه او د چا غمونو نه به څه وخیږي د چا غمونو نه به څه وخیږي یا خوشحالو که زه درځم در پسې او حیرانه ما چې ستا قصه لیکله حیرانه ما چې ستا قصه لیکله جړل لفظونه او قلم در پسې ډېر ښکلی ډېر خوندور کلام و یقینا مینوالو به ترې هم خوند اخیستې مونږ ته هم خوند واخیستو پروګرام کې به د خپلې ژبې نه په خپل ادبي سفر باندې رڼا واچوي نو ډېره بخئ ادبي سفر چونکې زه به داسې ووایم چې زما په خټه کې هغه ګلي شوې شاعري وه او د ورکوټوالي نه مې کوله خو هغه وخت دومره په معیار او په دغه نه پوهېدو خو بیا په 2015 کې بیا شاعري سمه شروع کړه کم معیار څه دومره ښه شاعر نه یو دومره ښه معیار غزل نه لیکو خو بیا هم دغه خپل کوشش کړی په 2015 کې بیا خپله شاعري شروع کړې ده او تر نن ورځې پورې خپلې خسې جاري ساتو او د ادب دغه خدمتونه نشي کوو ډېره مننه وحید صاحب تعلیم مو څومره کړی سبق خو اوس په پوسټ ګریجویټ کالج کې د پښتو ډپارټمنټ نه سبق کوم ویمه ماسټر کوم په پښتو کې بي ایس پښتو کې سبق وایم ډېره ښه ده وحید صاحب پروګرام کې به درنه نور کلامونه هم اورو خو څه پوښتنه چې پښتو ادب کې خو ډېر صنفونه دي نو تاسو په کوم صنف کې کار کړی دی او څومره کار مو کړی یقینا ډېره ښکلې پوښتنه مو وکړه چې ادب خو ډېر لوی دریاب دی او څوک د دې په منځ کې وي څوک یو غاړې ته وي څوک بلې غاړې ته وي نو ما هم دغه ادب کې خپل دغه کوششونه کړي دي چې غزل مې زیات تر لیکلی دی قطع شعرونه نظم کار هم ډېر کړی دی اوس مې په افسانه باندې هم تبزمایي شروع کړې ده ډېره ښه ده وحید صاحب خپل یو کلام را سره بل هم شریک کړئ نو ډېره به ښه ولې نه مننه چې
د غزل نه څو شعره مخکې چې وخته تا څه ویل مزدورو وخوړل وخته تا څه ویل مزدورو وخوړل زما د قام بچي نشو وخوړل غربته بیخ دې وزه ستا د لاسه غربته بیخ دې وزه ستا د لاسه بلا ځوانان مسافرو وخوړل مننه غربته بیخ دې وزه ستا د لاسه بلا ځوانان مسافرو وخوړل او بل شعر دی پکې چې یاره په عشق کې چاله خوب نه ورځي یاره په عشق کې چاله خوب نه ورځي یاره خوبونه شوګیرو خوړل او چا کتابونه د پښتو نه لوستل چا کتابونه د پښتو نه لوستل حیرانه ځکه خو یې نه وخوړل مننه او غزل مطلب دی چې تنده مې ماته د نظر شوه د وصال په اوبو تنده مې ماته د نظر شوه د وصال په اوبو جانانه ومې وینځه خیال ستا د جمال په اوبو مننه او که دې دنیا ته یې وروښایم کافر به مې کړي که دې دنیا ته یې وروښایم کافر به مې کړي یو داسې عکس مې د جوړ کړی د خپل خیال په اوبو مننه ته او واده پوره کول داسې ګڼمه یاره ته واده پوره کول داسې ګڼمه یاره لکه سړی چې چېرته ووښي دیوال په اوبو مننه ته او واده پوره کول داسې ګڼمه یاره ته او واده پوره کول داسې ګڼمه یاره لکه سړی چې چېرته ووښي دیوال په اوبو چېرته زما او ستا نامه ترې یاره ورانه نه شي چېرته زما او ستا نامه ترې یاره ورانه نه شي له دغې ویرې نه دې نه وینځم رومال په اوبو مننه او زه خو مړ نه شم چې مې اوس کلی د خولې جوټه دی زه خو مړ نه شم چې مې اوس کلی د خولې جوټه دی هسې لیکلې د رقیب به و زوال په اوبو مننه او حیرانه عقل مې شوشل د حیرانتیا په پوله حیرانه عقل مې شوشل د حیرانتیا په پوله دا یو غزل دې لمبولې د کمال په اوبو ډېر ښکلی ډېر اعلی وحید حیران صاحب کتاب مو چاپ دی او که نه دی چاپ نو څه خیال هم ورته شته که نه جي کتاب زمونږ شاعري څه دومره ښه نه ده چې کتاب یا د کتاب لایقه نه ده خو کوشش به کوو انشاءالله د وخت مناسبت سره به ګورو چې شاعري لږه پخه شي او ګورو چې وخت را سره څه کوي انشاءالله دغه کوشش به کوو چې کتاب خپل چاپ کو او دغه ځوانې جذبې کتاب هم چاپ کړی دی تذکره کتاب دی یقینا دغه زمونږ یو ښه ده او دغه مونږ هم څنګه چې تاسو خدمت کوئ هغه شخصیت هغه خلک کم چې هم د دې خاورې او د دې اسمان ځلنده ستوري دي هغه پټ دي هغه تاسو دې شیشې ته رامخ کوئ نو مونږ هم دغه د یو کتاب په شکل کې خاصه کړې ده کتاب د ځوانې جذبې چې هغې مؤلف تسبیح الله هجران دی او موږ دغه 4-5 کسان چې په خپلو هڅو باندې د هغې نامې اخیستل ضرور ګڼمه عثمان سایر دی عبادالله عباد دی اجاز اسرار دی به دغه خپله هڅه مو کړې ده ډېره ښه ده وحید حیران صاحب چې څنګه وویل زموږ د پیج زموږ د چینل هم دغه مقصد دی چې خواره واره رنګونه راټول کړو او تاسو سره په دغه شیشه باندې درپیرزو کړو نو په دغه سلسله کې نن راغلي د 400 سیمې ته نو د دې د ادبي ګلونو نننی مرکې میلمه را سره وحید حیران صاحب دی نو وحید حیران صاحب د یو غزل غوښتنه به بله کومه نو بلکل خپل یو غزل را سره بل هم شریک صحیح مننه مو کومه د غزل مطلب ده چې شابکه کاپر بشي دا څه کوي شابکه کاپر بشي دا څه کوي نیت د محبت تړی مونځ نه کوي او مننه شابکه کاپر بشي دا څه کوي نیت د محبت تړی مونځ نه کوي دا خو زما زړه دې سوجره نه ده دا خو زما زړه دې سوجره نه ده ته چې کله تله کله راتله کوي او نه کنه کوڅې ته د یار نه ځمه نه کنه کوڅې ته د یار نه ځمه سله مې زخمونو کې اوبه کوي مننه او ما خو درته خپل ژوندون سپارلی دی ما خو درته خپل ژوندون سپارلی دی مړی چې بس څه کوې نو ښه کوې او ژوند چې مخ په وړاندې بوزې بویې ده ژوند چې مخ په وړاندې بوزې بویې ده بیا ته د وختونو شاته څه کوې مننه او ژوند چې مخ په وړاندې بوزې بویې ده بیا ته د وختونو شاته څه کوې زه حیران پې مړ را ژوندی کېږمه زه حیران پې مړ را ژوندی کېږمه ته چې په مړو سترګو مړه کاته کوي ډېر ښکلی ډېره مننه وحید حیران صاحب چې پروګرام کې م را سره ناستې وکړو د پروګرام اخیره کې څه پیغام یو 2-3 شعرې نو بلکل مینوالو ته پیغام به دا ورکړم چې د ژوند د قیمتي لمحې په مینه محبت تېرول پکار دي ژوند ډېر لنډ تنګ دی مینه وشیندې مینه وکړئ
او د مینې مقصد هم دغه دی چې انسان یو بل سره مینه محبت پیدا شي او د چا په کار راشي. نو مینه بغیر د مینې ژوند هم نیمګړی دی. به دغه پیغام دی چې مینه وشیندو، مینه وویشي. ډیره مننه وحید حیران صاحب. د پروګرام اخره کې زه هم دغه درخواست کوم چې څوک زموږ ویډیو ګوري نو خپلو ملګرو سره یې شیر کوي، ځکه چې زموږ د قام، زموږ د دغه ولس، دغه شاعر غږ نورو ډیرو ملګرو پورې ورسي. نو زموږ پیج، زموږ چینل هم د نوو مرکو دپاره سبسکرایب کوئ. خپل رور انضمام ما سره کیمرامین اختشام خان له ورکړي اجازت. د لوی الله په امان.